د نن ورځ 11 ډیر تازه مهم او زبردست خبرونه له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. برېښنا په چمتله سیمه کې د برېښنا شرکت پر کارکوونکو چاودنه شوې ده. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې تیر ماښام د وارداتي برېښنا یوه پایه په مین الوزول شوې وه چې نن سهار د برېښنا شرکت انجینرانو او کارکوونکو د دغې پایې د ترمیم لپاره ورغلي وو. د دوی له رسیدو سره سم په سیمه کې ځای پر ځای شوی مین چاودنه کړې چې له امله 4 کسان ټپیان شوي او 2 انجینرانو وضعیت د اندېښنې وړ ده. افغان حکومت د کابل څرخه پلل زندان څخه 9 نور طالب بندیان هم آزاد کړل او له دې سره د ټولو آزاد شوو طالبانو بندیان شمیر 248 کسانو ته ورسید. افغان حکومت وړ مشپه هم د څرخي پلل زندانه 9 طالب بندیان خوشي کړي وو. ادیب فهیم د پخواني جهادي قومندان مارشال محمد قسیم فهیم زوی ادیب فهیم د ثبات او همکارۍ ټیم مشر ډاکټر عبدالله سره خپله سیاسي ملګرتیا پای ته ورسوله. ادیب فهیم پر فیسبوک لیکلی دی چې د کلونو مشر، ملګری او ورور یو سیاسي معامله وکړه. یوه سیاسي معامله او څوکۍ د جهاد او مقاومت له ارزښتونو لوړه وشمېرله. طالبان د راپورونو له مخې پیښه تېره شپه 11 بجې د ګرشک ولسوالۍ په نهر سراج سیمه کې بمي چاودنه شوې ده. امنیتي سرچینې وایي چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه موټر بم برید کړی ده او په پیښه کې د پوځ 3 سرتیري وژل شوي دي او 6 نور ټپیان شوي دي. ایران د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت دې د ایران له وروستي کړنې د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ایراني عسکرو له لوري د افغان مسافرو ځورول، وهل ټکول او سیند ته لاهو کول نه بخښل کیدونکی جنایت ده او افغان حکومت اړ ده چې د خپلو خلکو له حقونو دفاع وکړي. اشرف غني بېوزله وګړو ته د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ په څو نورو ولایتونو کې هم پیل شوه. ولسمشر غني تیر ماښام په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې تر کابل وروسته به سل نن په کندهار، کندوز، هرات، جلال آباد او مزار شریف ښار کې هم بېوزلو وګړو ته د ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر محسن داوړ ویلي که د پاکستان ریاست د پښتنو د وژنه مخه نه نیسي نو بیا د په دې معنا ده چې دوی پخپله په دې وژنو کې ښکیل دي. داوړ ویلي پښتانه دا مهال په یو رواني جګړه اخته دي او دوی به له هر ډول فشارونو او وژنو سره بیا هم خپله مبارزه نه پرېږدي. امریکا په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د اړتیا په صورت کې به د افغان ځواکونو او اشرف غني نظام دفاع ته وګرځي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو ویان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې طالبان اړ دي چې د دوحې پر هوکړه عمل وکړي او د تاوتریخوالي په کچه کې 80% کموالی راولي. بغلان سیلابونو په بغلان ولایت کې د سکرو په کان کې 4 تنه مړه کړي دي. د تاله او برفک ولسوالۍ ولسوال وایي یا د 4 کسان تېره شپه د سکرو په کان کې د سیلاب راوتلو له کبله بند پاتې وه چې وروسته بیا مړه شوي دي. د دې ولسوالۍ ولسوال حمید برفکي وایي د مړو د رایستلو لپاره یې هڅې پیل کړي دي خو تر اوسه بریالي شوي نه دي. روسیه په روسیې کې په یوه ورځ پر کورونا وبا د اخته کسانو نږدې 10,000 نوي پیښې ثبت شوي دي. په داسې حال کې ده چې د روسیې روغتیایي چارواکي د دې ناروغۍ لپاره د ټیسټونو شمېر زیات کړی. پرونی شمېرې بېسارې ده. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي چې ښایي د ښار کلابندۍ اوږده کړي. کندهار د ښار جوړونې وزارت وایي ولسمشر محمد اشرف غني د هغه نږدې 2200 جریبه ځمکې وړاندیز تایید کړ چې په کندهار کې د صنعتي ښارګوټي لپاره بیله شوې ده. د دې وزارت چارواکو ویلي دغه ځمکه د کندهار ولایت د شوراندام په سیمه کې ده او د دې ځمکې مدیریت د کابینې د پریکړې له مخې د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت ته ورکړل شوې ده. درنو لیدونکو که چیرې مو ویډیو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو خبرونو پیښو واقعو ځان ډېر په لنډو او ژر خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره تر نورو ملګرو ورسوئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.